بخونکي سیختن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو سلام. ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. شاگردای عزیز، ما امروز مضمون پشتوی صنف دهم میخوانیم چې زده کوونکو زموږ د نننی لوست عنوان دی پښتني دودونه، یعنی پښتانه کوم دودونه، کوم رسم و رواجونه لري. د دې موضوع په هکله خبرې کوو. خو یو بل موضوع مه هېره نشئ زده کوونکو، هغه دا ده چې دا زموږ د 10م ټولګي د پښتو مضمون وروستنی لوست دی چې موږ لولو. د پښتني دودونو لومړی برخه مو په تیر لوست کې لوستې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي زده کوونکو، په تیر لوست کې موږ د پښتنو د بعضو رسم و رواجونو په هکله خبرې وکړې، دا چې پښتانه کوم رسم و رواجونه لري. په دې پوه شو زده کوونکو چې پښتانه بعضې ځانګړي رسم و رواجونه لري، خو بعضې داسې رسم و رواجونه هم لري چې د نورو قومونو سره همدغه رسم و رواجونه ورته دي. د دغه رسم و رواجونو له ډلې څخه موږ د میلمه پالنې دود په هکله خبرې وکړې زده کوونکو، یا هم د میلمستیا یا درباره رسم و رواج مهمان نوازی صحبت کردیم. مهمان نوازی تنها در قوم پشتون وجود نداره شاگردای عزیز، بلکه میان تمام اقوام افغان و یا افغانستان همین رسم و رواج مهمان نوازی موجود است و این در نظر گرفته نمیشه که مهمان ما پولدار است یا غریب، مهمان ما از قوم ما است و یا نه. فقط ای به حیث یک مهمان در نظر گرفته میشه شاگردای عزیز که یک انسان است و مهمان ماست. به صورت بسیار خوب ما از همین شخص و یا هم از همین مهمان خود مهمان نوازی میکنیم. سربیره پرده زده کوونکو بل برخه یا بل رسم و رواج مو هم لوسته چې هغه د پناه ورکولو دود و. زده کوونکو په پښتنو کې دا یو مهم دود او دستور دی. که څوک د خطر په وخت کې د مرګ یا د خپلې بې عزتي له ویرې نه د چا کور او ځای ته پناه یوسي، نو باید هغه د پښتنو د دود او دستور له مخې مجبور او مکلف دی چې د پناه راوړونکي هر ډول ساتنه او پالنه وکړي. زده کوونکو که چیرې په پښتنو کې یو شخص د یو پښتون کور ته پناه یوسي زده کوونکو، نو د دې کور صاحب مسئول دی چې هم باید د دې شخص ساتنه وکړي او هم یې د مال ساتنه وکړي. چې دا دود هم نه یوازې دا چې د پښتنو ترمنځ دی زده کوونکو، سربیره پر دې د ټولو قومونو ترمنځ دا دود او دستور شتون لري. این دو بخشی بود، این عبارت از دو رسم و رواج هایی بود که مربوط قوم پشتون میشه. نه تنهایی که مربوط قوم پشتون میشه شاگردای عزیز، مربوط تمام اقوام میشه. این دو موضوع را در درس گذشته ما خواندیم و یاد گرفتیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب حال که در درس گذشته مشکلی ندارین، بیاین که درس امروزی خود آغاز کنیم. ای که مثل همیشه در درس امروزی ما اهداف درس داریم. هدف درس امروزی ما درست خواندن متن درس است. دا چې زده کوونکو موږ وکولی شو خپل د ننني لوست متن په سمه توګه ولولو او سربیره پر دې د پښتنو همدغه رسم او رواجونه وپیژنو. دا چې کوم رسم او رواجونو په هکله په ننني لوست کې خبرې کوو یا لولو، هغه اشر دی او همدارنګه تیږه ایښودل یا مقصد مو د سولې او روغې څخه دی. د دې موضوع په هکله په ننني لوست کې خبرې کوو او معلومات ترلاسه کوو. پس شاگردای عزیز، مثل همیشه متن درس امروزی را من به شما میخوانم. شما دقت کنین تا که بتانین هم متن درس امروزی را یاد بگیرین و هم مفهوم کلی از درس امروزی به دست بیارین. اشر. د اشر د کلمه اصطلاحي معنا ګډ او د خپل خوخه کار دی. دا یو غوره پښتني دود دی
چې له ډېرې لرغونې زمانې څخه په پښتون ولس کې شته. پښتانه د خپل ټولنیز ژوند په بهیر کې په ځانګړې توګه له ښارونو لرې په کلیوالو سیمو کې ډېر کارونه لکه کرکیله، لو، غوبل، ویالې ویستل، کاریزونو پاکول او داسې نور په ګډه ترسره کوي. د اشر یا ګډ کار د دود په وسیله له یوې خوا کارونه ډیر ژر ښه او اسانه ترسره کیږي او له بلې خوا په ټولنه کې له بېوزلو او بېوسو وګړو سره پوره مرسته کیږي. اشر یو ډیر غوره دود دی چې د ټولنیز ژوند په بهیر کې ډېرې ګټورې او اغېزناکې نتیجې لري. په کورو، کلی او ولس کې د اتفاق، پلمنځي یووالي او پیوستون ډیر ښه وسیله او بیلگه گرنلی شو. تیگه ایخودل که از جمله رسم و رواجهای دیگر است شاگردای عزیز. کچیری د دوه وګړو، کورنیو او یا قبیلو ترمنځ په کومه معامله باندې اوږده شخړه او جګړه پیښه شي، په دغه جګړه کې دواړو خواو ته د سر او مال زیانونه واوړي، نو په دې وخت کې په خپله د دې دواړو خواو په غوښتنه او یا د نور ولس او درېمګړي په ښه نیت او اراده د سولې او روغې جوړې خبرې پیلېږي. دا روغه جوړه د یو ټاکلې مودې او یا تل لپاره د سپینګیرو یا د کلیوالي او سیمهیزې جرګې لخوا منځته راځي. د جرګې له فیصلې او پریکړې نه وروسته چې د مخالفینو د جوړولو او پخلا کولو لپاره کوم تړون او قرارداد کیږي، هغې ته سوله او روغه وایي. د جرګې لخوا د دغې روغې او سولې په مهال په دواړو خواو ناغه ایښودل کیږي او هغوی ته په ډاګه اعلانیږي که هر لوری د جرګې له پریکړې څخه سرغړونه وکړه، په سزا کې به ترې ناغه اخیستل کیږي. د روغې جوړې پریکړې او فیصلې ته په پښتني دودونو کې تیګه ایښودل وایي. له فیصلې څخه سرغړونه تیګه ماتول بلل کیږي. دا تیګه ماتول یا سرغړونه د پښتني دود له مخې یو ډیر ناوړه کار ګڼل کیږي. په پښتني دود کې موقتي جوړې ته سوله وایي. روغه د همیشني فیصلې او جوړې معنا لري. تیګه ایښودل د جګړه مارو خواو ترمنځ د متراکې او سولې معنا لري. د تیګې ایښودل او د سولې د خبرو په وخت کې ډزې یا یو پر بل تیری او برید بند وي، چې دې ته په پښتني دود کې دزبند وایي. شاگردای عزیز، طوری که در درس گذشته ما درباره رسم و رواجهای قوم پشتون صحبت کردیم، از او جمله در درس امروزی روی موضوع اشر و یا هم کار مشترک صحبت میکنیم. در کل همین معنای کلمه اشر چی است؟ کلمه اشر به معنای کار مشترک است. کار مشترکی که شخص به دل خود میایه و همی کار انجام میده، نه که یک شخص به زور بیاری و برش بگی که بیا همی کار به صورت مشترک انجام بده. شاگردای عزیز، این یکی از رسم و رواجهای پسندیده قوم پشتون است. نه تنهایی که این رسم و رواج تنها در قوم پشتون وجود داره، بلکه در دیگر اقوام هم شتون داره. در بعضی از مسائل از همی کار مشترک و یا هم اشر استفاده میشه. مثلا شاگردای عزیز، در پاک کردن شهر، در پاک کردن همی پارک ها مردم به صورت مشترک و بدل خود میان و در همی بخش همراه یکی دیگه کمک میکنن. یعنی بیشتر به خاطر کارهایی که همی کار از وس و توان یک شخص بیشتر است، یعنی یک شخص به تنهایی نمیتونه همی کار انجام بده، بیشتر وقت زیادتر افراد با هم یک جا میشن و همی کار انجام میدن. که شاگردای عزیز، این کار چی میگن؟ اشر و یا هم کار مشترک میگن. رسم و رواج دیگه‌ای که در درس امروزی روش صحبت کردیم، سنگ تمام گذاشتن به جنگ بود و یا هم تیگه ایخودل در پشتو برش میگن. شاگردای عزیز، از این مسئله به خاطر چی استفاده میشه؟ شاگردای عزیز، اگر دو شخص روی یک معامله با هم جنگ و دعوا داشته باشن و یا هم روی یک موضوع با هم دیگر جنگ و دعوا داشته باشن، در این وسط یک شخص سوم و یا هم میانجیگر میآید و وسط همین دو شخص یک فیصله را انجام میده.
که ایره چی میگن شاگردای عزیز؟ ایره سنگ تمام گذاشتن به جنگ میگن. یعنی یک شخص میایه و همین جنگ ای دو شخص به پایان میرسانه. چې زده کوونکو دیتا په پښتو کې تیغه خودل وایي او دا تیغه خودل څخه مقصد دا دی چې د دوی ترمنځ سوله او روغه کوي. زیاتره دغه موارد زده کوونکو یا هم د همدغه شخړو فیصله د جرګو په واسطه کیږي. شاگردای عزیز بیشتر همچون موارد و یا همچون جنگ و دعواها توسط جرگه به پایان میرسن و هر تصمیمی که توسط جرگه گرفته شد هر دو طرف مسئولیت دارن و مکلف هستن که همین تصمیم باید قبول کنن و در بعض موارد روی یک شخص شاگردای عزیز و یا هم یک طرف یک مقدار پول مانده میشه که این مقدار پول و یا هم این اندازه از پول ناغه میگن. یعنی سکونکو په یو طرف باندې یو اندازه پیسې روی خودل کېږي، یعنی باید دا نفر تاوان ورکړي بل طرف ته چې دې ته ناغه ویل کېږي او دې روغې جوړې او فیصلې ته هم تیږه خودل ویل کېږي. که شاگردای عزیز روی از این موضوع در درس امروزی ما صحبت کردیم و معلومات حاصل کردیم. خب حال که در این قسمت درس مشکل ندارین، بیاین که درس امروزی خود خلاصه کنیم. یکی کدام موضوعات در درس امروزی ما یاد گرفتیم. شاگردای عزیز به طور کلی در درس امروزی ما روی موضوع رسم و رواج های پشتون ها صحبت کردیم. یکی قوم پشتون دارای کدام رسم و رواج ها هستند و همچنان از جمله این رسم و رواج ها چند رسم و رواج خواندیم. این موضوعی بود که در درس امروزی ما روش صحبت کردیم و معلومات حاصل کردیم. نو اوس چې تاسو کومه پوښتنه نه لرئ او د ننني لوست موضوعات مو هم په سمه توګه زده کړي، اوس راځو زده کوونکو کورنۍ دندې ته. دا چې د تل په شان په ننني لوست کې مونږ کورنۍ دنده لرو. زمونږ د ننني لوست کورنۍ دنده دا د زده کوونکو چې د پښتنو د دودونو په هکله یوه لنډه مقاله ولیکئ او سربیره پر دې زده کوونکو د فعالیتونو په برخه کې چې کومې پوښتنې دي دا پوښتنې خپله کتابچو کې ولیکئ او ځوابونه ورته پیدا کړئ. کارخانگیتان به صورت درستش انجام بدین و روز بعدی که به صنف حاضر می شدین همراه خود بیارین. درس امروزی ما در همین جا به پایان می رسه، با امیدی که موضوعات درس امروزی را به صورت درستش یاد گرفته باشین. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه می گیریم.